اوس دا د پل جوړ شوی دی. خراب شوی دی، هغه هم خراب شوی دی. یوه تر ډېره حده سړک د ماشاءالله خلک ورته راغلي، پسونه شان یې کړی ده. ورګشت ډېر ښه ډېر ښه. په اول ځل ورباندې تېر وایي ایروپلین دغه هم ساده ته مو تیل ور اچولي وو، وکړه تیل په اتومات جوړېږي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیلهمند یم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو د خیره سره سفر مو راپیل کړی ده د زابل ولایت ته. نو تقریبا تر دامان را تېر سوي یو. نو دلته مې یو پل ولیدی، مخکې زه نه وم پرې راغلی، خراب و، داسې لاندې به خلک ورسره تېرېدله. نو نن چې مې ولیدی جوړ سوی و، نو بس را شوه شومه سړی دا پل به هم په تاسو ووینمه او دا د خپل سفر هغه اجنډا به هم درته وښیم د خیره. نو یو بلاګ درته جوړوو، تاسو دا بلاګ تعقیب کړئ. دغه یو پله ته را شوه شومه، دا پل نوی جوړ سوی و، نو تر اوسه زه نه وم ورباندې راغلی، دغه مې اول واري ده. مخکې به خلک کلو، داسې به کلو داسې به کلو، لاندې به شوه کېدو. اوس خو نو دغه د پل جوړ سو ماشاءالله، ډېر خوندور ډېر ښه ښایسته پل یې جوړ کړی ده. نو سیار پل به تقریبا 10-15 دقیقې مې سولې. هلته فکر کوم د مخه د اوسپنې پل وه، هغه یې وړی ده، دا نوی پل ده. نو بس خدای پاک دې د خیر کړي، ښایسته یې جوړ کړ. اوس دا د پل جوړ سوی دی. موټر خراب شوی ده، یو موټر په بل موټر کې سپور ده. دا خراب شوی ده، هغه هم خراب شوی دی. یوه راخیستی ده، بل هم خراب شوی. دا په سړک باندې خو کار روان ده، چې تر ډېره حده یې جوړ کړی د سړک، لږ لږ پاته ده. 90% به جوړ یا وه 90% جوړ ده. دا نوی سړک جوړ شوی ده. یوه ډېره پخوانۍ لوحه ده یاره، چې زما په یاد کېږي ولاړه ده. باران هم شوی ده، ګوره دا دې لږ لږ اوبه ولاړې دي. څنګه ښه سړک ده ماشاءالله. دا د اخوند صاحب زیارت ده. اوس ښکاره شو، دا لاندې یې زیارت ده، دا خلک ورته راغلي دي، جمعې ورځ ده. کوچیانو سپی شان یې راوستلي دي، اوبه څښي. دا ځای چې ده د زابل ولایت او کندهار ولایت منځ ده یا ویش ده. نو د دغه ځای څخه وروسته د دې پوله د زابل ولایت حدود شروع کېږي. دا د کوچیانو دغه پسونه دي. اوس موږ د زابل په حدودو کې روان یو، کندهار د حدودو سره واوښتو. ټول دي که دغه د چښلو شیان دي، دا ټوله شیان په دې بازار کې پیدا کېږي. داسې دوکانونه دي. دا د انځورو باغ ده، تر اوسه خو نو خزان ده، د خټو کورونه دي. دا د تاسو یې وګورئ چې شپېته دغه چې د کوچیانو کډیم بېرته یې برګشت کړی ده، برګشت یې وکړئ ځکه د پسرلي خوا ده، نو ځي به بېرته به خپل ځای ته ځان رسوي. دا دې اوس داسې وساسو ټکټر ته یې ور واچوي، تر روانې کړي. پخوا خو به کیسه وله. دا د تاسو یې وګورئ چې شپېته کډیم برګشت کړی ده، برګشت یې وکړئ ځکه د پسرلي خوا ده، نو ځي به بېرته به خپل ځای ته ځان رسوي. دا دې اوس داسې وساسو ټکټر ته یې ور واچوي، تر روانې کړي. پخوا خو به کیسه وله.
لاره بیخي ښایسته جوړه سوې ده تر ډېره حده ده. اوس موږ د چارسپا له بازار څخه راووتو هم ډېر سړک جوړ سوی دی. یعنې مخکې چې به سړی تر چارسپا راکلی هم به ډېر سړک پر سړی وغمېدی. اوس بیخي پر موږ هېڅ غمېدلی نه ده لکه هغه ګړی چې وینې هغه نن چې مې درته وویله ستا خو وختي رسېږي په سمر کې به رسېږي هغه په جوزای کې هغه یو وخت وي هغه د وختي کرلي دي خزان وینې داسې پر دا درختو لا معلومېږي خوابت دی ولاړې دي ټوله خو یو ځای چې دا غرو باندې واوره سوې وای بیا بیا ښه خوند کوي تک سپین وای ژمی او ماشاءالله مبارک مبارک دغه دی دوهم پولم یعنې کار یې خلاص سوی ده والله ډېر ښه ډېر ښه دا تر هغه لا ښایسته ده. ماشاءالله ښه خوندوره جوړ کړی دی. دغه دوهم دانه و هغه اول و نو فکر نه کوم چې بل دې پاتې نور نسته نور مکمل پلان جوړ سوي دي. یو هغه اول پل و دا دوم پل بل خراب پل نسته نو راځئ چې ځو د خیر ناوخته کېږي راباندې. اوس به موږ په اول ځل ورباندې تېر بسم الله به پر ووایو بسم الله الرحمن الرحیم. مخته یو سراچا ده نو 1980 به یې فکر کوم نه اشاره روغه ده هېڅ شی هم نه معلومېږي او پر دا دغه یې لیکلي دي پر شا باندې وایي ایروپلین د ایروپلین دغه هم پر ولې ده و هغه مارکه هم پر ولې ده تیارې نو ښه ایروپلین ده هسې ایروپلین ده دا ده وینې موټر ټانکۍ موږ دورې ډکه کړې وه ور تر اوسه یوه خانه هم نه دي خوړلي. اوس بیا وګورو سیاله ته مو تیل ور اچولي وو اوس بیا بېرته دلې ور واچو درځه وبیا ګورو چې یعنې تقریبا په 140 کیلومتره کې اکوا موټر یعنې د هایبریډ څونه تیل خوري بیا به زه تاسو ته ووایم. پمپ تیل وګرځو دا تقریبا د کندهار د خوا څخه چې راځې اول نه دوم پمپ ده زابل ولایت دی. تیل ور اچوو ته دغه وکړه ته یې په اتومات ور ډکه کړه په اتومات بیا وګورو دورې موږ په اتومات ور اچوو 2 3 څلور نیم دا د ښار اوله حصه ده دا مې په نورو علاقو کې هم ډېره در باندې لیدلې ده هره پلا چې زه راسم دغه ځای پکې وینم هغه د کلکلات بالاحصار ډېر مشهوره دی هغه رسوم ورته دا د بالاحصار دا بالاحصار دی پخوانی ډېر غټ تاریخ لري دا یو ولایتي روغتون ده هغه بالاحصار له دغه ځایه وګورئ دې ځای ښه معلومېږي موسیقله ولا په ونه وایي دا چې اوس ښه تک شین کې دا بالاحصار دا پخوا شین و تک شین و دا ښه شین سي بیا ښه خوند کوي اوس درخت یو شان پر وکرې چمنیان واچي او ټوله خاوره ده داسې کرل کېږي چې ټول چمنی کېږي لکه دغه یې بالا څه شي ورته وایي دا ګردنی بالاباغ چې ده دغسې جوړېږي دا تیلو موضوع خو داسې وه چې تقریبا 4 نیم بیا هم نه حساب و 15 لیټره یعنې اکوا 15 لیټره 140 کیلومتره 15 بیا تاسو حساب ورته وکړئ پر تقسیم یې کړئ زابل ولایت څخه خوند واخلو غرمې ډوډۍ به یو ځای پر یو چا تاوان کړو نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ښې چارې بای بای.